बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू हम बायोलॉजी क्लास 11 बायोलॉजी दा चैप्टर नंबर 11 दे पदी के मुंगा को प्रोटीन मेटाबॉलिज्म नो प्रोटीन पे बारे के बता सुवेली प्रोटीन ज्यादातर जुमुंगा सिल चिदे आगा हेल्प वर्के पे हीलिंग की चिदे मदद वर्के दागने अलावा द जिस्म ची कम मूवमेंट है बाय की हेल्प वर्के दागने अलावा मेटाबॉलिज्म चिदे तो मेटाबॉलिज्म मुंगा दे तो वायु चिकला यूसिस पे जिस्म के इस्तेमाल शी او دا غینه پیدمن انرژي جسم ته میلاو شي او جسم له چې پیدا ورکی نو دغه ته مونږ وایو میټابولیزم. اصل کې میټابولیزم دا دی چې اوورال کم کیمیکل ریاکشن سي دي دا زموږ سره میټابولیزم دی. د دې پروتین میټابولیزم مطلب دا دی چې کله پروتین په جسم کې پیدا شي دا غینه چې کوم انرژي وزي ناغه پروتین میټابولیزم دی. دا ټاپک ډایجسټیو سیستم کې چې کوم لیور دی هغه مونږ شروع کړی دی. په لیور کې مونږ دا ویلو چې دا د کاربوهایډریټ میټابولیزم کوي، دا د پیټس میټابولیزم کوي، دا غینه علاوه دا د پروتین میټابولیزم کوي. نو نننی ټاپک کې مونږه د پروتین میټابولیزم خبره کوو ځان پوهه. اوله خبره دا ده چې د پروتین چې زموږ سره کوم یو دي د پروتین چې زموږ سره د کم یونټس نه جوړیږي ناغه د مونږ وایو امینو اسید یا مونږ وایو چې امینو اسیدز آر د بیلډینګ بلاکس اف پروتین. اول په سر چې کله موږ د پروتین خبره کوو نو د یونټس خبره وکړو نو دا امینو اسید چې دی دا اول په سر ځان ورسه لیور ته، یعنی زمونږ په جسم کې چې کوم اینه ده نو دا امینو اسید دغه اینې ته چې ځان ورسي وګورئ کې بیا چې چلو شي. باډیز پروتینز آر سینثسایزډ هیر. دا یاد ساتئ چې د باډي د لپاره چې کوم پروتین دی هغه په کوم ځای کې جوړیږي هغه په لیور کې چې تیاریږي. دا تاسو تاسو نه وایو کې کولای شي دا تاسو ته په شارټ کوېشن کې راتلی شي چې د باډي لپاره کم پیدمن پروتین نه آغاز یا تر په کم ځای کې تیاری کی چې تا جواب بیا تاسو ته یادي. نو د باډي لپاره چې کم پروتین نه آغاز په لیور کې چې سینثسایز کیږي مطلب تیاریږي. ها اوس به خبرې دي کپرس کدا امینو اسید لیور ته لاړ شي او دا امینو اسید چې سیوای ایکسس امینو اسید مطلب دا دی چې کله دا امینو اسید سیوای نو دا امینو اسید څه چل کوي دا امینو اسیدز کنورټډ انټو پیټس. دا امینو اسید په څه کنورټ کیږي دا په پیټس ته کنورټ کیږي. پیټس هم زموږ سره انرژي یو یونټ ټیمپل چې انرژي راکړي. نو کې لیور د امینو اسید لاړو دا امینو اسید ډیر دي نو دا امینو اسید په دا چلو کې چې دا په پیټس ته چې بدل شي. بیا یو بل پروسس کیږي چې هغه ته مونږه ګلوکونیوجینیسس چې هغه ته وایو خو چې کله د دې امینو اسید چې هغه ضرورت دي نو وین ریکوایرډ ناغه بیا زموږ سره ریلیز کیږي. هغه پروسس ته مونږه وایو ګلوکونیوجینیسس ګلوکوز په شکل باندې. ټیک شو؟ ها اوس وکړئ دا امینو اسید چې وس لیور ته راغلی خو په لیور کې د استعمال نه مخکې ګورئ کله چې مونږه د امینو اسید سټرکچر وایو کنه نو په دې کې زموږ سره یو ګروپ ته چې هغه ته ویل کېږي NH3 امونیا ګروپ ته. نو چې کله د لیور ته د امینو اسید رالو نو بیفور یوټیلایزیشن د استعمال نه مخکې چې کله د دینه پروتین جوړیږي د دینه مخکې اپ امینو اسید اول په سر وسی چلو شي لیور ته امینو اسید لاړو پروتین جوړیږي نو په لیور کې اول څه چلو شي فرست سټپ از ټو ریموو نایټروجن کنټینینګ امینو ګروپ. اول به د دین هغه ګروپ لړکیږي چې د کم ګروپ سره نایټروجن دی. نایټروجن چې دی ناغه د NH3 سره. ٹھیک ده؟ د پروسس ته مونږ سو وایو کله چې د امینو ګروپ د دین لړکیږي نو د پروسس ته مونږ وایو ډي امینیشن. ډي امینیشن چې دی هغه تم ویل کیږي. امینو اسید سټرکچر تاسو ګورئ باقي زموږ سره NH3 دا نایټروجن کنټینینګ ګروپ ته اول په سر بدا د دې لړکول چې دی پکار دی. ولی لړکول پکار دی هغه چې دی اوس ته وسوي ما نو چې کله مونږه دغه لړکو نو د پروسس ته ویل کېږي ډي امینیشن. نو څه کوي نو زموږ سره د لیور کې یو سیلز دي چې هغه ته هیپاټوسایټس چې هغه ته ویل کېږي دا د لیور سیلز دي تقریبا 7 to 80% زموږ سره چې کوم لیور دی هغه د دې سیلز نه چې جوړي. هیپاټوسایټس NH2 is converted into NH3. دا هیپاټوسایټس دا چلو کې چې اول دا زموږ سره NH2 نو دا نایټروجن کنټینینګ کم ګروپ چې دی NH2 دا کنورټ کیسه دا NH3 ته. NH3 ته چې کله بدل کی نو د NH3 ته مونږ وایو امونیا. نو دا امونیا په اصل کې زموږ سره ټاکسیک دي د جسم لپاره چې دی خطرناک. نو وس بسې چل کیږي لږ وخت کې دی ها نو څه کوي نو لیور کنورټ امونیا انټو یوریا. NH3 لړکولو لپاره د NH3 اصل کې زموږ سره سدي د امونیا ده
نو زموږ سره چې کم لیور دی هغه د امونیا راوالي دا څه ته کنورټ کی دا یوریا ته. نو دا یوریا د جسم لپاره یو ویسٹ پروډکټ دی، مونږ ته د ضرورت چې دی هغه نشته. نو دغه یوریا بیا د جسم نه څنګه لر کیږي؟ دا به د جسم نه لر کیږي د یورین په شکل، یعنی مونږ ته تشبول وایو. نو دغه په شکل به دا یوریا چې دی دا به د جسم نه شي، دا به لر شي. نو په دې طریقه به مونږ د دې امونیا نه چې دی اخلاصيږو. ها یو کویک اوورویو دل درکومه وګورئ کېدی. نن مونږه پروټین میټابولیزم مې پروټین چې شه دی پروټین چې دی زموږ سره انرژي ریچ کمپاوند دی. ٹھیک شو په جسم کې چې دا په کوم ځای کې استعمالیږي د دې نه انرژي راوځي، نو هغې ته مونږه میټابولیزم چې دی هغه ته وایو. اول په سر دا خبره ده چې پروټین زموږ سره د دې چې کوم بلډینګ بلاکس دي، د دې چې کوم یونټس دي، د کوم یونټس چې دا جوړیږي هغې ته مونږ امینو اسید وایو. امینو اسید به اول لاړ شي لیور ته. د باډي زیاتره پروټین چې دی په دغه لیور کې جوړیږي. چې کله امینو اسید لیور ته لاړ شي او دا امینو اسید سیوای، نو دا امینو اسید چې دی دا به پیټس ته بدلیږي. چې کله د پیټس نه واپس خپل شکل ته راځي ګلوکوز په شکل یې، نو هغې ته مونږ ګلوکونیوجینیسس ورته وایو. دا به الو ریلیز کېږي کله چې پکاري. او امینو اسید د استعمال نه مخکې اول په سر دا خبره ده چې د دې نه مونږ اماینو ګروپ چې دی هغه لرکو. دغه اماینو ګروپ چې کله دې لر کېږي، نو د هغې دپاره یو پروسس دی، هغې ته ډي امینیشن چې دی هغه ته ویلی کېږي. دا به کله کېږي چې هیپاټوسایټس یو سیلز دي په لیور کې 70 to 80% سیلز دي، دا هغه به دا چلو کېږي چې دا به NH2 کنورټ کړي NH3 ته، یعنی امونیا ته. نو چې کله د امونیا ته بدل شي، نو لیور به دا چلو کېږي چې دغه امونیا به یو بل شکل ته بدل کړي چې هغې ته ویلی کېږي یوریا. او دغه یوریا انسان د جسم لپاره چې ټاکسیک دي، دا ویسٹ پروډکټ دي، نو هغه به د یوریا د یورین کې چې دی دا به د جسم نه چې دی وځي. خو چې کله د یورین په شکل دا د جسم نه وځي، نو مونږ به دغه شان د دې NH3 نه چې دی مونږ به دمه شو. نو په دې کې اهم پوینټس دی ډي امینیشن دی. ټیک شو. د هغې نه علاوه چې کله امینو اسید سیوا کېږي، د امینو اسید به څه ته کنورټ کېږي. بله پکې دا خبره ده چې زیاتره پروټین زموږ سره په کوم ځای کې پیدا کېږي. او چې کله امونیا چې دا د جسم نه لر کېږي، نو آیا دا د امونیا چې دی ډایرکټ لر کېږي که نه دا بل شکل ته بدلیږي؟ دا داسې کوېسچن دي چې دا تاسو نه وایوا پریکټیکل کې چې دی ستاسو نه تپوس کولی شي. ټاپک اسان دی، ګران نه دی. دا زموږ سره پروټین میټابولیزم و. په دې ډایجیشن په دې چپټر کې په دې کې بل ټاپک چې دی ډیټاکسیفیکیشن، چې کوم زهریله څیزونه د جسم لپاره نقصان نه دي، د هغې ډیټاکسیفیکیشن چې دی هغه به څنګه کېږي، دا به انشاءالله زه تاسو ته په نیکسټ لیکچر کې چې دی وکړم. که په دې پوه شوي یې ما ته په کمنټ کې چې دی ضرور ووایئ. د دې سره زموږ چې دی حوصله افزایي کېږي. او که بیا به کې هم څه ګران وي، ستاسو په ذهن کې څه کوېسچن وي، د دې نه مخکې چې موږ کوم ټاپکونه ویلي ستاسو په ذهن کې څه کوېسچن وي، نو تاسو ما ته په کمنټ کې ولیکئ. کوشش به کوم چې ستاسو د کمنټ جواب چې دی هغه تاسو له درکړم. نور ملګرو سره ضرور شیر کوئ. تھینک یو، ډیره مننه.